چې صحیح عمل کوونکی په حدیث او په قرآن شي، چې د هر مسلمان ورور څخه خوش اخلاق او خوږ زبان شي، د مسجد او مدرسې او د عالم چې قدردان شي، شنه جنډه د پاکستان دا چې د دې لاندې روان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، که په ګډو وډو سر هم بیا به روغ رمټ انسان شي. بل نظام پسې که لاړې نو په سرو سترګو به جاړي، د قیامت په سخته ورځ یې شرمېدلی به ولاړې، بیا په دغه خوله به څنګه بخانه د خدای نه غواړې. مختصر غونته کې ژوند دی، مختصره زندګي ده، تا په دې کې هم شروع کړې د بندیانو بندګي ده، هېڅ عزت په دې کې نشته، سراسر شرمندګي ده. چې مضبوط په عقیده شي، کلک مضبوط په خپل ایمان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. د ستالین او د لینن او لاډنیکالي په ایمان یې د غیرت نه داسبرداري چې په کور کې غږېګانې تاسو نه ځمه په لاره ټونګټته مسلمان د اسلام هر نظام صفت یې کې د انګریز د پرکټونه چې تعلیم او تربیت کې د الله پاک د باغیانو سره چې مینه محبت کې ستا مضبوط کتاب قرآن دی چې د دغې ترجمان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، که په غرونو باندې سر هم بیا به روغ رمټ انسان. ماشاءالله ماشاءالله. د سرو شونډو تورو سترګو د جانان فلسفې پرېږده، پښتانه په ټک او صمد خان فلسفې پرېږده، د شرابو ډک جامونو غني خان فلسفې پرېږده، که عرب دي که عجم دي د یو بل نه محترم دي، پنجابیان د پښتنو نه چې په څه خبره کم دي، تور او سپین او غریب مالدار د خدای یو شان بنېدم، چې ښه سوچ د ځان څه وکړي او ښه پوی په دې بیان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، که په ګډو وډو سر هم بیا به روغ رمټ انسان شي. خانان ډېر دي په وطن کې، خو ما منلی داسې خان دی مشهور چې سخاوت دی، مشهور درستخان دی، او کوم شاعر چې اسلامي دی زما خوښ دی، ما ته ګران دی، کوم شاعر چې قام پرست دی په کږه لاره روان دی، زه دا نه وایم شاعره، دغه حکم د قرآن دی. د ظالم صفت چې نه کوي، نیکو خلکو ته به ګران شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله مسلمان شي، او که په ګډو وډو سر هم بیا به روغ رمټ انسان. او چې مکې ته کله ورشي او داخل په پاک حرم شي، د کعبې طواف چې وکړي، بیا به نور هم محترم شي، بیا به زیات شکرګزار شي. کله مول چې په زمزم شي، مقدس کاڼی چې ښکل کړي، که خراب هم بیا به سم شي، بیا به ځي ښایسته روضې ته، مدینې منورې ته، د بې شمېره اصحابو ښایسته ښکلې مقبرې ته. دا به څونه خوشحالي وي مدینه کې چې مهمان شي، په ایمان یې درته وایم چې مضبوط به په ایمان شي، چې په باب سلام ورشي، سترګې ډکې لین ګرېوان شي، چې په باب سلام ورشي، ته به هله مسلمان شي، او بیا به نه لیونی کېږي، بیا به روغ رمټ انسان شي. ماشاءالله. که تکسین دی او که تور دی، که افسر دی، که کلاسپور دی، پنجابي او پښتون څه چې زما هر مسلمان رور دی، ما زده کړی دا سبق خپله غېږه کې د مور دی، ګیرې او سوات او بنیر پرېږده، زما ټول پاکستان کور دی، چې بنده د یو الله شي او منی په بیت الله شي، په قانون باندې روان د محمد رسول الله شي صلی الله علیه وسلم، نو په معیار باندې پوره به د مجبور علی شان شي، ته به هله سم سړی شي، ته به هله ماشاءالله. جواب مې څنګه دی؟ جواب